deja قدرمنې لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د تېرې 2-3 ورځې کې ډېرې داسې کیسې وشولې چې بیا یې ویره د قبایلي علاقې خلک چې کوم دی او خاص کر د وزیرستان چې کوم خلک دی هغه ډېر په ډور کې په یاره کې اچولي دي چې بیا نوي اپریشنونه چې کوم دي هغه کېږي لکه د تېر شل پوله جنګ و یا 40-45 پوله جنګ تېر شو هغې باوجود بیا دغه چې کومې جنګوسې دي دا خبرې کېږي موږ پروپاګانډیز ځکه نه ورته وایي چې د وړه چې کوم کمانډېنټ دی ویسټمیم د هغه په جرګه کې چې کوم مشهور ملکون یا هغه ته دا وویل چې کونټۍ علاقې نه دي هغه میشته خالي کې موږ دلته اپریشن کوي پنه یوه دوه ورځې په اسلام آباد کې یو غټ میټینګ وشو په هغه کې هم دا فیصله وشوله او د موجوده حکومت چې کوم وزیر اعظم دی شهباز شریف هغه هم په دا شیونه کې اګري و نو دلته خلکو دغه وایي چې په پښتني په علاقه کې اپریشن چې کوم دي هغه اوس ممکن نه دي خو بیا نور خلک یې چې نه دوی ته ډالر ورخاتم دي پیسې ورخاتم دي دوی چې څه خدا خودکشي دي نو د موسرا پیپلز ګوند مشر عمران مخلص د وننه په لیکه باندې دی عمران مخلص سورو دا غته وایي چې لکه څرنګه چې دغه کیمې کیسې کې په ونه کې شمیم چې کوم کمانډنټ دیغه د ونه مشهور چې کوم هغه ته څه ورکوي او بیا په اسلام آباد کې دغه میټینګ کیږي او په دا میټینګ کې دا ویل چې نه یا به شنو کیږي نو دا ته وایي چې فلال دلته خلک دغه ډور د رښتیا شته او کدا خلک چې کوم دی دغه طرف ته توجه نه کوي چې یو څه شنو وخت نه دی الله خان ډیره مننه شکریا نو زه دا درته چې لکه ایلته د دورځې چې کیم په لور وزیرستان کې آلات جوړ شوي دي دا انتهایی خوف او فراس نه ډک دي ویلې چې کمانډنټ تیمیش د مشرونه سره جرګه نه وکړي صرف یو نیم منټ غلای وو او پانا بعد نوست وو او د خبره ورته کړی و چې کوریس کوچ او ورسره شین ورسک دا متخالی کوي چې زه اپریشن وکړم نو په یو نیم منټ کې دا خبره کړی او ډایرکټ واتله و جرګه نه وکړي جرګه دا وی چې په پاخه نیمه غنټه مجلس وشي خبره وشي نو د صرف آرډر کړای و چې د پوسا طرفه مت آرډر دی نو وزیرستان کې بیا د اپریشنې خاطره خوندو د میش باګاړه بیا وشوه نو څنګه وشوه چې د میش سره چې څومره سیاسي ګوندینه دي پارټي دي آیا پیخ کې خپل پاکستان پیپل پارټي دو ورسره ان پی دو نو دا خلک یای چې دا خلک په اعتماد کې وخاص چې اپریشن دا وشي نو د میش په علاقہ کې اپریشنینا د دغه میش پیرا مخالفت کی او د میش د ټارګټ چې کیم اپریشن دای د دغه میش مخالفت نه کی دا د ریاست خپل کور دی خو چونکه میش دلته چې دای چې نقل مکانی دا وشي د دغه زنای ډی پیز دا شي خلق دا ووزي نو د دغه میش ځکه مخالفت کی چې میش دلته په جنگ کې زبیدلی په کولډ وار کې تیر شوی په وار ټیرر کې تیر شوی او میز د دغ زینا چې بهر ته لوټ شي د میز معاشي حالات انتهایی خراب دي لکه میز د دورې بچون ته کپڑے یا د کیمې میز رجا چې دو په دغ کې میز ډیر سامان نه دای کړای خپل بچون ته نه دی کړي نو په دغه رنګ میز وړته یا خپای یعنی دوناته خپای نو دلته چې میز نقل مکانی وشي نو دا د میز د پورا ډیره د افسوس خبره ده ځکه چې میجو عزت هم لوټ شي د میجو کاروبار هم لوټ شي د میجو ارشای لوټ شي نو میج دی چې په دا خوره چې څو پر میج پروتوي میجو د دغشي مزامت کی او ګورنمنت ته میج داتا نه پرېږدي چې دای د میج آی ډی پیز کی ویلې چې میج خپل سیاسي آئینی جمهوریت حقوق غوښتنه کړای شي او د 1947 وزیرستان نه دی او ډیر هم بدل شوی دی کاته وخت په 2018 کې چې کلا اف سی آر ختم شو د پاکستان آئین میز ایسا جوړ شوی غون قبایل نو لہذا د ریاست ذمہواری دو او نو په دغه رنګ پر ریاست ذمہواری دو چې دلته دای امن روالی نو کاته وخت چې کیم د میز
نان سټیټ اکټر چې کوم دي دا په غون پاکستان کې دي نو لہذا وس چې میشتوس په کرنٹ چې کوم پېښور کې 100 کاسون مړشول پولیس ډپارټمنټ ولته د اپریشن وکړه خلطه غون لری کو په د غرم په جی ایچ کیو کې په غاشي دماکه وشولې هغه د غون خلق لری کو او دلته د میش چې کوم مصطفی او هغه د بالکل د بریګیډ د څنګه غاش ټارګټ شو نو په یغ ځکه د بریګیډ لری کو یک زینا دا لری شي نو میش دا ای چې وزیرستان بیا ویل د پاکستان په خورا باندې چې دا په دا باندې 40 سال مسلسل دا په دا باندې د ډالر کاروبار وکړ نو لہذا میش د نوی د جنگ د کړل نه ای الله خان لانډه خبره دادو چې میش د نوی د انټرنیشنل جنگ احسان نه جوړیږي یعنی میش بالکل جنگ نه کی میش زنی لیول باندې ټاچلی میش معاشي حالات بربود دي میش دا کیم جنگینا تر شوی دي چې دغه زنی نه خبره دو عمران لکه پاکستان تاریخ وخت د اسلام آباد چې کوم مزدورون دي د جی ایچ پی چې کوم مزدورون دي یغه دا سیستم دا نظام دا چلاولای دی چې د ملک متشای نشته دی د ګټه په جنگ کې دو همیشه یې جنگ کړای دی بیا څل لاس کې د خپل کولای ملک مخته تلای دی نو دا چې کوم ملک په کرایسس کې راوند دی نو هغه د جنگ د پورا وس د تاسو ډالر نه وی کوي نو دوی بیا کوشش کو چې لکه ډالر روشي جنگ وشي یو علاقہ یو قبیله یو قوم یو پیرا صوبا کا ختم کیږي ها د خو په دغه کې نه دي نو دا غو څنګه مشتن کوي د خو د اسلام آباد خدای وی چې اسلام آباد د محفوظ وي د پنجاب د محفوظ وي نو موږ پاکستان نه نو ریاست ته یې ډیر زورور دی کچیر د فیصله وکړه چې میږه پریشان خامخا کی لکه تر خو میږه پریشان دی د شل کولات چې د خپل ګټه کړي څه داسې جان څه داسې کسان نه واچي چې خود د خپل خلکای وی چې څوک د خپل خلکای نو کریاست د فیصله مضبوطه وکړه چې مشه مخاطشن دي د خلک بیا څه کو د قبایلی علاقې خلکو خاص کر د پښتني د سیمه خلک او د وزیرستان خلک نو زه دا یم چې الله خانه په دځي کې د ریاست چې کیمو وګدار خلک ته دا چې دا سوچ وکړو چې پاکستان یا نه و جوړ یا پاکستان نه و جوړ چې دا قبایل په دا خورا باندې میشتوي یعنی دغه دا مقصد چې پاکستان نه د مخه دا خلک میشت و دا خورا د میشدو دغه ولستو یې میش د پاکستان سره چې کلا ګاډ شوي نو میش هم بیا دایي چې میش محب الوطن پاکستانی خو کا ار وخت په مو باندې د ډالر کاروبار کی ته 40 سال په مو په وینه باندې ډاک نشوي ته 40 سال د مو چکی میں زنانا وے آغا پندش وے خطب دو نشوي آیا ته د مو د کانینا مارکیټینا د مو کورینا د ډان کړل خود تو یا ته دو نشوي نو لہذا په د غرنګ د مو ورنا شهیدون شول د مو ار شای په کمړ شول د مو عزت هم په لوټ شو خو ته یا د تو ډالر پیرا نشول نو لہذا د دورې بیا د ازماری خلطا لوس ورل دي لکه کېدای شي چې مثال زدا ویا چې ریاست په یغزي کې سوچ کو چې کله د دن حالات تیر وي نو میش دغه کې علاقانه داتا نه روزي چې میش د دغه دینه راول شي کوړه په نور علاقہ کې میش آی ډی پی شي دلته د میشتا کمپینا ولاږي شي دا تجربه د میش شوی دو لہذا دا میش دلې دي دا میش قاتل دي چې دا د کې د میش خیر نشتا او میش البته ریاست خو ډیر زوراوار دی ځکه چې کېدای شي چې په میش باندې بمباري وکړو په دغه زمړه شي نو دا ته میش تایوري خو چونکه میش د آی ډی پی سکاول ته میش نه تایور ویل چې د میش معاشي حالات انتهایی خراب دي نو طالبون کا دي اول د په اسلام آباد کر وکو اول د په جی ایچ کیو کر وکو بیا د په لاور کر وکو بیا د اردری می د مو په وزیرستان کې دی وکو خو ریاست مو یقین دی چې ځنه سنجیده خلک پکشتا چې دا خلک میش بیا دا اوس کی چې میش پاکستان د میش ملک تای دای دی نه متوی بیا کادته چا ټاسک ور کړای وی دایته چا ټاسک ور کړای وی چې دا ملک ته موت شي نو بیا دا د اپریشنی نه شریکو بیا د خلک ای ډی پیس کو او دغه دته انتهایی نقصان ور ورسي چې عمران مخلص لکه څنګه چې دلته غو د سیاسي اتحاد د طرفه دلته ولسی پاسون چې کی مو
هغه کې یوه دوې ډلې چې کومې وې هغې پیرا عیسی نه وخستله څه خلک یې روغی خو هغه څه نرته نو وس توس د سیاسي اتحاد چې کوم دی دلته مشر دی دلته ملو دی نو دا غونډ سره په یوه ځای ټول سټیک هولډرز چې کوم دي څه کیسه هم سره روانه کړې دو غوټه کیسه روانه دو حالات کېدای شي بیا سره خروب کو لکه چې کومې کیسې نیت شته نه دی د جی ایس پي د اسلام آباد د وزیرستان د پوره نیت شته نه دی نو توس غونډې خلک چیرې رفتار سره کړي دو چیرې مستای سره کوي څه پلانینګ هم شته دی منصوبه بندي هم کړي دو چې د دغه شي مخنیوی ونسي یو اوس تر اخبار کې یو مزدي ته اوس چې کوي چې دنیا ته ورسي دا جی ایس پي اسلام آباد ته ورسي او د دغه شي مخنیوی وشي بالکل الله خانه لکه دا کیما چې د دې سره کیما جرګه شوی دو دا صرف چې کی ملکون وی د یغه کړی دو نو په دا جرګه کې سیاسي خلک نه وو نو د دې چې کی موقف آغا واضح وو چې دوی ورته ویلی وی چې میج علاقہ نشي خلیقہ ولای نو پوتشول علماء کرام کا ته وکسه ابل ورته په ولسی پاسون کې داس نه و چې دا غون خلک می سره نه ځنه علماء کرام وی ځنو نویر سره می سره ځنه ملکون وی ځنو نویر سره او وس ها دا ان شاء الله ز یقین دهانی درکا و چې د لور وزیرستان په خورا بنده علماء کرام مشر مالک او عام خلق تاجر وکیل بزنسمن غریب امیر دا میش په یک و پیجو زکاوی د میش مفاد یو دی ویلیج میش کا مالک تا خطرہ جوړیږي نو عام غریب خلک ته جوړیږي کا سیاسی ته جوړیږي میش د امن پاوالا سره د مو یقین دادای چې میش دا کیم کاسونی پرافتا کې سره په ګروپینا کې میش مشور سره ورکاوی خود د دې د درم پر خپل غادو جرګادو نو میش دا کوشش کی چې دا په ارشی بندم نظر دای او ان شاء الله غون خلک ورو وځي او غونډو میش مخالفت ها کی او میش مزاحمت ها کی او میش خپل جنگ قبایل همیشه د پورا د ټیپک په زور غوښتای دی خو دور د میش جنگ په سیاسی پاینی په جمهوریت لیول باندې لکه په 6 جنوري باندې چې ولسی پاسون کیم جدوجہد وک ان شاء الله په دانو زیو جدوجہد میش خپل کی او خپل علاقو خرپولی تا نور کوي او خطا میجو د خپل قربانای نه په چټکیږي نه په هر لیولو میج د دغشي مخالفت کی ایورن و لکه دلته خلک یې چې دلته یوه موقع شته دی هغه موقع دا وشي چې لکه انضمام نه بعد ملک چې کوم هغه دل داسې شمېر ته چې کېدای شي د مو چې دلته کوم هغه سرسوخ و هغه په ختمول باندې دی نو دا هغه د پورا د برقرار ساتلو د پورا ډېر څه خو ویلې چې کوم سیاسي خلک دی هغه ته هم مطلب دا خوشتا دی چې بارا جرګه دو بار نوستای جوړای چې کوم دی دا ملو او مالک کو به د مو سیاست پوتې شو نو په دغه کې لکه هغه دوا ډالې دي او داسې خطر خو نشته دی چې هغه یو ته وایي چې تو سٹاک له ازبر برقرار ته تو چې کیما هغه سټیټس واغه د برقرار ته دغه ورتا وکړ یا غبل ته وایي چې دغه دله د تکتاوه او ته دغه شای سره ومنه صدا سه جامع سره کړی دي چې کېدای شي لکه تیر چې میږي غلط کړلی یا پرشنینا دا شاینا مندو کړل داسې څه لالچ په داسې څه کیسې باندې تو سره غږدل یي چې دغه خطرې مخته نشته روونی دي کېدای شي د بیا استعمال شي بالکل زدایم چې الاخانه لکه دا کیما خبره چې تو وکړه نو د میش کې خو د ډالر جنگ دی دا ته میش د ډالر جنگ نوم ورکی په دغه خامخه انټرنیشنل چکیم سپر پاور دی نو دغه جنگ خو بنیادی دغه خلک دی نو په دامانس کې میش پکرتی خو کېدای شي چې ډالر هارو شي د میش خلک چکیم دی داتا ډالر هارو شي نو خو زغپل دایما چې په دغه خیر کې میش خیر مندل نه دی په دغه جنگ کې کا علماء کرام دی کا د میش مالک دی کا د میش سیاسی دی کا د میش تاجر دی نو په دا خبره
سره پوي چې میش په یوه کشتۍ کې راونی چې لږ کې سوراخ وشي د غونډې پوره نقصان دی نو په دغه لیول باندې په هر شي ته میش تیوري د حکومت سره خو ویلې په خپل علاقہ میش نه پرېږدي یعنی میش آی ډي پیس کول ځون نه غوړي په دا باندې میش موقف یو دی د غونډې علماء کرام د سیاسي خلک د ملکونه او ریاستي ادارې ته میش دی چې ته څومره کوشش وکړي نو ته داغه کې کاته په میش باندې هر څومره ظلم جبر وکړي خو میش خپل نقل مکانی نکی او نه میش د دغشي کوي نو په دا باندې د مو یقین دی چې میش داسې څه خبره نشته چې میش په خپل مانس کې فرق وی چې علماء کرام دغشي حمایت وکړو یا مالک وکړو یا سیاسي وکړو ان شاء الله چې میش په یو پیج باندې وي مقصد دا دی چې فلال دا یو امید شته چې په ګراوند باندې دلته په علاقہ کې دا څه څوک نشته چې هغه دا شي مطلب د څه ذاتي ګټې د پورا دغه تلیار ورکو نوې اپریشنه چې کوم دی هغه ته موقع برابر کړي بالکل یې مخ خپل دا سوچ تای نور خو ریاست خو ډېر تخپل په پیږي چې دا چې کلا پالیسي درته وکړو بیا په سپینا موړی کې چې درته وشي بیا چې کیزه په اسلام آباد کې درته وشي بیا چې د چاینا په سوچ نه کې خدا خو بیا میش خو مثال دره میچور خلق نه خدام دام سره ویلي دی پلان ټکی کې چې خپل علاقہ میش په هیڅ صورت نه پرېږدي میش خپل مارک ته تیوري ارش ته تیوري خو میش خپل علاقہ نه پرېږدي ټارګټ اپریشنینا چې کیږي د ریاست خپل کور دی کو دی بالکل دی کو زکات چې ته افغانیون روغلل دلته خلق روغای دلته د چې ټي ټي پی روغله لہذا باړ لګ دلای دی تور لګ دلای دی باټر نشیر وشتای باټر اعلی خانه نو په دا بند دلته خلق وروړي نو دا ډېر سوالیا نشان دی په کی مالیار روغلل نو اپریشنینا رای نجات وکړو تو خو هلته ډېر اپریشنینا وکړل خو تو خو د مو کورینا لوټ کړل تو خو د مو منځکینا ډان کړل تو خو د مو کلی ډان کړل تو خو د ز آی ډي پیس کړل نو په دا باندې می سره خلوص تای چې دا خلق ته کی مارچی څنګه والی څوکل والی خو میش د نبی د جنگ سانه جوړیږي یعنی لانډه خبره دادو چې انټرنیشنل چې کیم وار دی دغه د جنگ اسا قبایل نه جوړیږي